دا ورو سوال کړی دی چې د معراج په شپه باندې رسول صلی الله علیه وسلم د الله دیدن کړی دی او که نه. مسله مو یو څو ځایونو کې بیان کړې م ده خو یاد یې کوي. عایشه رضی الله عنها وایي صحیح بخاري کې دا حدیث دی او دا څوک ده؟ د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي ده او دا چې د هغه نه به څومره خبرې نو دومره به نور څوک نه خبر په دې ملګرو کې. هغه وایي دا په صحیح بخاري کې دي من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. چې څوک تا ته دا وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل رب یې لیدلی دی نو دروغ وایي. ابو ذر غفاري رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې هغه ګوته کړي. هغه تپوس وکړو د رسول صلی الله علیه وسلم نه هل رأیت ربک؟ ای د الله پیغمبره تا خپل رب لیدلی؟ هغه وایي نور انا اراه. هغه نور و ما څنګه لیدلی؟ نو د امام دارمی رحمه الله په دې باندې صحابه کرامو اجماع را نقل کړی دی چې صحابه کرامو اجماع وه چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې خپلو سترګو باندې په ویښه خپل رب نه دی لیدلی. خبرې ورسره شوي دي، خبرې ورسره شوي دي همدغه اسراء او معراج په دې واقعه کې. خو لیدلی نه دی هلته هم ګورئ. یو روایت کې داسې راځي امام مسلم راوړی عبدالله بن عباس وایي چې رآه بفؤاده مرتين، په زړه باندې دوه پیرې لیدلی. نو بعض وایي ګوره عبدالله بن عباس وایي چې لیدلی دی، نو هغه دلته رؤیت د سترګو نه دی ویلی، د څه یې ویلی دی؟ د زړه یې ویلی دی. ښه واضح الفاظ دي رآه بفؤاده، او فؤاد زړه ته وایي. داسې نه دي ویلي چې رآه بعینی په خپلو سترګو لیدي، نه. نو په سترګو باندې په ویښه رسول صلی الله علیه وسلم خپل رب نه دی لیدلی. بلکې دا قانون یاد کوي الله په دنیا کې نه لیدی کېږي. په ویښه الله په دنیا کې نه لیدي. خوب کې اختلاف دی د علماو، موږ د ویښې دا خبره وکړو. په دې څه دلیل دی چې نه لیدی کېږي؟ بل دلیل پوښه. موسی علیه السلام واقعه پرې ښکلی دلیل دی چې هغه ورغوي الله ما ته لږ ځان وښایه. نو الله ورته وجه هم وښوه که نه، سبحان الله، چې ولې ته ما نشي لیدلی. هغه وجه دا ده چې دا غر ریزه ریزه شو او دومره زورور مخلوق دی. نو دلته په دنیا کې زموږ په بدنونو کې دومره طاقت نشتی چې موږ دغه نور او الله ته کته دا برداشت کو. دا په جنت کې به الله بیا جنتیانو له دغه طاقت هغه ورکوي. دا یو روز سوال کړی دی، یو چا وی چې حدیث کې داسې راځي چې الله تعجب وکړو یا ویې خاندل هغه کس فوري هغه کس ته چې وکتو کوم چې یعنې د الله د رحمت نه ناامیده شوی دی او الله ته پته ده چې د ده دا کار چې دی دا زه کولی شم او زه ورته نږدې یم. داسې حدیث شتي وي. نو ګوره داسې یو حدیث نه یو څو حدیثونه راغلي دي. اگر که سندونو کې څه نه څه کلام شته، خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او دغه شان په اوسنو علماو کې شیخ الباني هغو ټولو دا حدیث حسن درجې ته رسولی دی. وایي چې په ډېرو سندونو سره راغلی دی او دا حدیث واورو ډېر خوندور حدیث دی او دې سره به انشاءالله زړه ته ستاسو سکون میلاو شي. امام ابن ماجه، امام احمد، امام طبراني راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وی الله وخندل د بندگانو په نا امیدۍ باندې وقرب غیره او د دوی هغه د دې مشکلاتو نه د وتو هغه نږدېوالي باندې.
نو دې صحابي ووی چې یا رسول الله او یضحک الرب، الله خاندي؟ یو نعم الله خاندي. نو هغه ورته ووی لن نعدم من رب یضحک خیرا، کم رب چې خاندي نو هغه به چېرته په موږ باندې خیر نه بندوي، چې خاندي نو موږ له وسیل به همیشه خیر راکوي. مطلب څه دی؟ یعنی الله ولې وخاندل په دغه بندګانو؟ تعجب یې وکړو چې دوی نا امیده دي د دې نه چې زموږ دا کار به وشي یا زموږ دا سخته به حل شي، زموږ دا مسله به حل شي، حالانکې لار د وتو د دغه مصیبت نه نږدې ده. خو دې ته نه خبره دی، یا خو هغه لار پرېښودې ده او یا په ده کې صبر نشته. دوه وجې دي، یعنی یا خو هغه لارې پرېښودې ده، کوم لار باندې چې دې مصیبتونه نه وتی شي، د الله سره رابطه هغه یې پرېښودې، او یا دا چې دا سړی څه دی ناصبر صبر نه کوي، اوس غواړي چې دا مسله حل شي. یو روایت کې داسې راځي، دا امام ابن خزیمه او امام حاکم راوړی دی، لقیط ابن عامر رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې یشرف علیکم عازلین مشفقین، الله چې کله د خپل بندگان ویني که نه او دوی نا امیده فیظل یضحک، نو الله خاندي. قد علم ان غوثکم قریب، ځکه چې هغه ته پته ده چې دا مسله نږدې حل کېدو والا ده، خو دوی نا امیده ته وګوره. نو دې لقیتو یا رسول الله لن نعدم من رب یضحک خیرا، چې کوم رب خاندي هغه به موږ له خیر راکوي. یعنی سبحان الله اوس ګوره موږ کې هر چا ته به څه نه څه مسلې، ځکه ما تاسو ته وایي د حدیث سره به مو زړه مطمئن شي، هر چا ته څه نه څه مسله شته او دغه مسله نږدې حل کېدو والا، او دا سړی نا امیده دی. نو الله تعجب کوي په دې سړي باندې چې ګوره لار د وتو د دغه غم نه نږدې ده او د دې نا امیدۍ ته ګوره، یعنی نږدې ده چې سحر راوخیږي. کوي چې سړی وایي لکه اوس شپه ده، شپه ده که سحر به څه ټیم وي؟ سحر څه ټیم راخیږي؟ سحر مونځ نه کوي 5 بجې او باندې 5 اوس په باندې 5 باندې به سحر کېږي، او اوس دا ټیم چې دی په باندې لس دي 8 دي، او سړی وایي چې نه 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 اوس دې دا سحر راوخېږي، لږ صبر وکړه را به شي نږدې ده، نه زما خو اوس سحر پکار ده. نو په ده به تعجب نه کړي، صبر وکړه لار نږدې ده. وایي زه غریب یم اوس مالدار، الله به دې مالداره کړي، لږ صبر وکړه. بیمار یم او اوس صبر وکړه، الله به دې ښه کړي. بچي مې نشته، الله به درکړي. واده دې نشته، الله به راته اسان کړي. کور دې نشته، الله به در درکړي. قرضې در باندې دي، الله به یې ختمې کړي. مسافر یې الله به دې خپل کور ته روغ رمټ ورسوي. خو موږ څه کوو؟ موږ صبر نه کوو، او یا هغه لار نه لټوو کومه لار چې د دې مسلو د حل کولو دپاره ده، هغه د الله سره رابطه، هغه موږ پرېښودې ده او په انسانانو پسې منډې وو. امام عبدالرزاق هم دغه روایت راوړی دی چې ان الله لیضحک منکم ازلین بقرب الغیث منکم، الله وخاندي په تاسو پورې چې تاسو نه امیده او مرسته د الله نږدې ده. مرسته د الله څه ده؟ نږدې ده. او دغه شان یو حدیث کې داسې راځي، دا امام ابن خزیمه راوړی دی چې ان الله عز وجل یضحک من ایاسة العباد وقنوطهم وقربه منهم، الله خاندي د بندگانو په دې نا امیدۍ پورې او د هغه په دې نږدېوالي پورې بندگانو ته چې زه دوی ته څومره نږدې یم، او د دوی د نا امیدۍ ته وګوره. زه خو دا ویم چې د یو سړي رب چې دی هغه الله یي، دی به نا امیده شي؟ تا نه لرې دی؟ الله تا نه لرې دی؟
نه نو بیا ولې ناامید دی ستا نه اوري اوري که نه اوري چې اوري بیا ولې ناامید دی تا ایني که نه ایني ایني دی نو بیا ولې ناامید دی او خزانو چابیانې د هغه په لاس کې دي که نه نو ته ولې ناامید دی او د هر څه د هغه په لاس کې دي د هغه په قدرت کې د هغه په باچایي کې دي نو ته ولې بیا ناامید دی بیا خو قمقلتوب دی دلته ناامیدي کول ښه مطمئن اوسئ ښه مطمئن اوسئ او دا نه چې معمولي مصیبت ته باندې راشي او بس ته ناامیده شي او چې دا به څه کي نه رب العزت به د هر څه حل کي او د هر څه به تاسو ته اسان کي او ما ته پته دي مسافرو ته مسلې ډېري په نسبت د هغه خلکو کم چې خپلو ملکونو کې او کورونو کې نو مه ناامیده کېږئ د هغه رب نه په عرش باندې لوی عظیم رب دی او ما دا یو خبره تاسو ته یو پیر دوه بیان کړې مو چې کله دا پلار راولګي دا مور راولګي دا ماشوم راولي بوره داسې ولي او بیا کته راشي ویني چې هغه ماشوم جاړي که خاندي خاندي دا ماشوم یېرېږي ولې نه یېرېږي اته پته دی چې دا لاندې ولاړ کس ما غورځېدو ته نه پرېږدي اوس که څوک راولګي ثابت غټ سړی به راولي ساعتې وتي ولې دې ساه وتي چې بس لاړه به یا به مې خپه ماتې یا به مې لاس ماتې ځکه چې راټینګی خو مې بیا نه خو دغه ماشوم ته پته ده چې دا پلار زما که هر څه وشي خو دی ما ځمکې ته نه پرېږدي دغسې یو دنیوي مثال دی نو چې په عرش یو عظیم او مهربان رب د هغه موږ ورځېدو ته پرېږدي نه خو په هر څه کې حکمت او هر څه په خپل وخت کېږي کله موږ د وخت نه مخکې کار غواړو بلکې داسې مثال دی چې لا فصل را رسېدلی نه دی او یار ورته ولاړ دی چې زما څه پکار دی زما فصل پکار دی صبر وکړه را وبرسي مزېدار به هم شي ته به ترې وخورې خرڅ به هم کړي خو چې خپل وخت خو راشي که نو دا حدیث بعض علماو دې ته حسن ویلي دي رب العالمین دې په موږ باندې خپل رحم وکړي په دې به اکتفا وکړو باقي چې کوم سوالات دي د هغې جوابات پر روان نشسته پرېږدو الله سبحانه وتعالی دې موږ په خپل دین باندې پوه کړي او الله دې زموږ مسلې حل کړي او الله دې کومو ملګرو باندې چې قرضې دي الله دې ته قرضې ختمې کړي کوم چې بیماران دي الله دې هغه ټول روغ صحت ورکړي مسافر دی رب العالمین په ډکو منګولو خپلو کورونو ته روغ رمټ ورسوي او زموږ د بچو زموږ د ښځو او زموږ د مشرانو کشرانو دی الله حفاظت وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين